څلور څیزونه دي په دې کلمه کې چې کله مونږ وایو چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، زه پناه غواړم د الله د شیطان د شر نه. ابن قیم رحمه الله په دې معامله کې د یو بچی مثال ورکړی دی. د دې په ذریعه به تاسو په خبره باندې پوه شئ. فرمایلی دي چې یو ماشوم ته د چا د شر نه خطره وه، د نقصان د ورکولو دپاره په هغو پسې څوک ورپسې شوی و. اوس ماشوم کمزوری و، د چا د زیاتي مقابله یې نشوه کولی. چا غوښتل چې هغه قتل کړي، په بچي ورپسې شو او بچي تیزه منډه ووهله د خپل ځان د بچ کولو دپاره، چې ناڅاپه د هغو مخې له د هغو پلار راغی او چې بچي څنګه خپل پلار ولیدو نو د هغه زړه د داسې قرار راغی او داسې مطمئن شو او هغه لاړو او په خپل پلار پورې ونښتو او پلار ورته خپل لاسونه کولاو کړل، څنګلې کولاو کړې او هغه په خپله غېږه کې واخیستو او هغه بچی داسې په آرام شو چې اوس زه محفوظ یم، ځکه چې زما پلار راغی، زما پلار زه په غېږه کې اخستی یم، نو اوس به زه بچ شم، اوس ماله هیڅوک هم څه نقصان نشي راکولی. نو ابن قیم رحمه الله فرمایي چې دا خو د مخلوق مثال دی، د الله تعالی مثال خو څوک د سره ورکولی نشي، هغه خو ربي کائنات دی. سوچ کوئ چې دا بچی د خپل پلار په پناه کې راغی او ځان ورته محفوظ ښکاره شو، نو دا خو یو انسان دی. اوس سوچ کوئ چې څوک د الله تعالی پناه واخلي نو هغو له بیا څومره قرار راتلل پکار دي چې زه خو د هغه طاقتور رب په پناه کې راغلی یم، اوس خو د دنیا یو شی هم ماله نقصان نشي راکولی. او چې تاسو د دې مثال سره پوه شئ نو بیا به تاسو پوه شئ چې تاسو د څومره لوی او طاقتور رب پناه اخیستې ده. اوس به د شیطان څه مجال وي چې په تاسو به حمله آور شي. نو سوچ وکړئ بیا چې دا څومره لویه کلمه ده او څومره عظیمه خبره ده، او موږ د څونه پناه غواړو؟ د شیطان نه. ولی؟ ځکه چې شیطان د هر شر ذریعه ده، د هر ګناه زیله ده او هرې نافرمانۍ طرف ته انسان بوزي. او شیطان د جناتو یعنی پیریانو نه هم کیدی شي او د انسانانو نه هم کیدی شي. فرق صرف دا دی چې د پیریانو شر مونږ ته په نظر نه راځي.